نو په عباداتو کې خلق په څلور قسم دي دا فائدې یاده کړئ یو قسم خلق هغه دي چې دوی کې اخلاص هم دی او د پیغمبر تابعداري هم کوي دا د ټولو نه اعلی مؤمنان دي دویم قسم خلق هغه دي چې نه اخلاص دي نه د پیغمبر تابعداري شته دا بدترین مخلوق دي دریم قسم خلق هغه دي چې اخلاص پکې شته خو طریقې د پیغمبر نه ده دا بدعتیان دي څلورم قسم خلق هغه دي چې دوی کې اخلاص نشتی خو عبادت په طریقه د پیغمبر کې دا ریاکار دي د دوی د اعمال برباد دي نو ته به ځان په کومو کې راولي اولنو کې چې هغوی کې څه صفت اخلاص او تابعداري ایاک نعبد معنی دا نه ده چې ورشه په هر څه باندې بندګي وکړه د الله او د پیغمبر نه طریقې زده کړه نه چې ته بخپله اوس بندګي شروع کړه الله چې څنګه کې اوس ګوره دا مونځ د الله بندګي ده که نه ده خو که داسې کار وکړو د بندګۍ د ډېرولو دپاره د سحر دا مونځ دا روان چې کوم دی چې دا 3 رکعاته کړي څه خیال صحیح ده ولې نه صحیح پیغمبر نه دی کړی نو بعض وایي که نه دا موږ باندې چې رد کوي لکه که ته که چاته ووایي چې دلته مثال کې دا کار بدعت دی دا مړه نو څه چلو شو خیر دی خو دعا غواړي خیر دی یو رکعت کوي خیر دی دا چې داسې خیر دی خیر دی خیر دی خو دین ټول لړدړې وړی شو لکه یو کس سره ما خبره کوله دی دا زموږ په دې ملکونو کې چې د فرض منځه نه بعد د اجتماعي دواګانې کوي او یا د نفلو نه بعد بدعت دواړه دی او عجیبه دا ده چې د بعض بدعتیان په بعضو باندې رد کوي هغه اجتماعي منځه نه بعد چې کوي هغه د نورو ته بدعتیان وایي دا د سنتو نه بعد چې کوي او دا سنتو نه بعد چې کوي دوی هغوی ته بدعتیان وایي څوک چې د فرض منځه نه بعد کوي دواړه پکې ککړ دي دواړه بدعتیان دي زما خوا راشي زه بوله مسله لنډه ختمه کړم چې تاسو دواړه بدعتیان دي یو کس ماته وایي چې اوس دې کې څه دي دعا غوښتو ناروا دي معنا دعا غوښتو ناروا دي نو چې امام لاس اوچت کړي او دعا وایي او خلک به امین وایي اوس د یو کس دعا کې زور ډېر دی او که دا ټولې چې کوي دې کې زور ډېر دی دا اوس داسې خبرې د عوام دوی په دې غولوي ښه نو چې اوس مخې ته امین هسي نو هغه وایي دا خبره اوس صحیح ده نو چې ټول اوس دعا غواړي په دې کې زور ډېر شو نو چې ټول دعا غواړي زور پکې ډېر دی بس ما وایي صحیح شو د خپله خبره به مایوسي ما سحر منظر مخکې د سورت چې دا څو رکعاته دي وي دوه ما جمع سره یې کوي وینا نو ما د جمع د منځه فضیلت 20 درجې او 15 راغلی د سبا نه به داسې کار وکړو مولوي صاحب ته به وایي ته لږ وختي راځه اول به دا سنت د جمع سره کوو بیا به فرض کوو اجر ډېر شي ما ته ته کوم ځای ته لاړو هغه وایي پیغمبر نه دي کړي نو ما قسم درته دغه اوس ونه راغلي دا دعا اجتماعي د منځ نه بعد پیغمبر کړې ده د سنتو نه بعد پیغمبر اجتماعي کړې ده ته خو عقلي خبرې ما ته بیانې عقل مه جنګوه دلته قرآن او حدیث چې راشي عقل دې په جیب کې کېده عقل استعمال کوي دې لپاره چې قرآن او حدیث ته پرې ورسي عقل به دې لپاره نه استعمالوي چې قرآن او حدیث پرې راپرځوي نو موږ به عبادت کوو د الله خو په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دې ته سلفیان وایي ګوره ډېر خلک تپوس کوي چې دا سلفیت څه ته وایي سلفیت لنډ دا چې توحید د الله معنی دا چې خالص بندګي د الله کول په طریقه د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم او تابعداري د امت د سلفو یعنی د دین د مشرانو د هغوی په نقش قدم تک دې ته سلفیت بس تقریبا تعریف ته اوږدې قصې به کیسه نشته نه زمونږ زنده‌باد او مرداباد دی او نه زمونږ دلته څه تنظیمونه دي نه موږ چاته ویلي چې زمونږ پلانی مشر وشتي ژوندی دی ورسره بیعت وکړه نه موږ نومونه رجسټر کوو چې ته موږ سره شوې نه یو جنډه ځان له جوړه کړې ده چې دا زمونږ جنډه ده که ته زمونږ سره یې زمونږ ورور یې که زمونږ د جماعت نه بهر زمونږ دشمني دا خبرې موږ د سره کړي نه سلفیت یو نظریه ده دا تنظیم نه دی دا نظریه ده په دې نظریه چې یو کس دی او په امریکا کې دی هغه زمونږ ورور دی په دې نظریه یو کس په پاکستان کې دی زمونږ ورور دی
په دې نظریې یو کس په افغانستان کې دی زموږ ورور دی معنا دا چې څوک قرآن او حدیث مني او په هغې عمل کوي دا زموږ ورور دی او که دې ځان ته هر نوم وایي دې ځان ته په نومونو کې ورسره موږ ورانې نه کوو دشمني ورسره نه کوو خو موږ یې کردار ته ګورو که کردار یې دی چې قرآن او حدیث باندې عمل کوي نو زموږ څه دی زموږ ورور دی ښه چې ځان ته سلفي وایي او قرآن او حدیث باندې عمل نه کوي زموږ ورسره نه لګي اگر که نوم یې په ځان ته څه ایښودی سلفیت نو الحمدلله چې موږ په دې منهج باندې والله د مرګ پورې موږ په دې منهج